السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه د پاکستان د کرکټ مینوالو ته مبارکي. ډیره موده بعد پاکستان پام کې راغو او آسټرالیا ته په آسټرالیا کې یو شرمناک یو غټ شکست ورکو. دوستانو ډیره زبردسته لوبه شوه چې کومه د اوډیای اول لوبه وه هغه آسټرالیا ګټلې وه، دویمه پاکستان وګټله او نن چې کومه دریمه فاینل و نو هغه پاکستان ولې بالرانو چې کوم حد بالینګ وکړو نو زبردست بالینګ د آسټرالیا ټول ټیم یې فعال چې کوم کلاړین دي نو په 140 یې ټول راټول کړ او پاکستان په 2 وکټو نقصان باندې دغه شکست ورکړو او دغه سیریز یې تاریخي لوبه وګټله. نو ټولو پاکستان کرکټ مینوالو ته دې مبارکي وي. بیګا چې کومه د افغانستان او د بنګلادیش لوبه شوې وه نو بنګلادیش دغه لوبه ډیره په اسانه وګټله، افغانستان ټیم پکې بیخي ناکامه شو، خو زه بیا هم به هر حال د سیریز خوند پیدا شو، یو په یو شو، یو افغانستان ټیم وګټلو یو بنګلادیش. نو به داسې ووایه چې سبا د افغانستان او د بنګلادیش فاینل دی. نو ګورو به چې هغه لوبه به څنګه کیږي. خو نن چې کومه لوبه پاکستان د آسټرالیا په آسټرالیا کې یو شکست ورکړو نو دا ډیره یو تاریخي شکست و او دغسې د پاکستان بالینګ ډیر زبردست چلیدو او بیټینګ. نو داسې ښکاري چې د پاکستان د کرکټ ښه ورځې راغی، ځکه چې د دې نه مخکې د انګلینډ نه سیریز وګټلو او اوس د آسټرالیا نه. نو د پاکستان ښې ورځې شروع شوې، خو ما سره یو افغاني ملګری ناست و، هغه ویل داسې ښکاري چې پاکستان ټیم پام ته راغو او افغانستان ټیم بې پامه شو، لکه مطلب بې ګیم لوبه بایلله او سکور نه کوي. ما ورته ویلې میل ګوره داسې چل دی، یو لوبه به یو ګټله یو دې وګټله، سیریز ایله یو په یو شو، ایله به د لوبې خوند پیدا شي. نو د افغانستان او د بنګلادیش لوبه نور هم زبردسته شوه، سبا د هغې فاینل دی په 3 بجې. نو دغه لوبه به ګورو، خوند او مزه به ترې اخلو. نو بس دوستانو دغه د کرکټ معلوماتو ما بیګا د افغانستان او د بنګلادیش په کرکټ باندې ویډیو جوړوله چې یاره په افغانستان ټیم کمې غلطیانې کړې وي، لکه شاهدي بیخي بالونه خراب کړ. خو په هر حال مړه بس لوبه کې هار جیت راځي، اوس به پې څه سر خوږو، خو ګورو به چې اوس به څه کېږي سبا لوبه کې، ځکه چې بنګلادیش هم ډېر کوشش کوي او افغانستان هم. نو چې کوم ټیم به دغه لوبه ګټي د لوبې انتظار به کوو. نو به دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه، چې چېرته مې الله مو ښاد او آباد ساته. د خدای په امان.